نو دا دومره قیمتي دعا د سورة المؤمنون کې ده، دومره قیمتي دعا سورة المؤمنون کې ده. او دا درته ویمه د دې دعا قیمت معلوم که بیا دا دعا الله ښوولې د خپل پیغمبر محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم. وی ته داسې وایه. ولسم قسم دعا د شیطاني وسوسو نه د ځان بچ کولو دپاره دعا، دې ته څوک ضرورت لري؟ ټولو ته ضرورت لري که نه؟ نه. یو سړی دا غواړي چې ما الله د شیطان د وسوسو نه بچ کړي، دا به څه وکړي؟ یو خاص سړی وي؟ هر سړی ورته ضرورت لري. ولې؟ ځکه چې شیطان صرف د احمد یا د زید یا د خالد یا د منصور دشمن دی. هغه د ټولو دشمن دی، هغه د ټولو دشمن دی او ټولو ته به وسوسې راچي او کوشش به کوي چې خراب یې کړي. نو هر وخت کې موږ دا ضرورت لرو چې الله موږ د شیطان د وسوسو نه څه کړي؟ بچ کړي. او د هغه د جال نه او د هغه د چال نه او دا څومره نافرمانیانې چې په دنیا کې کېږي، دا څومره نافرمانیانې چې رواني، د شیطان پکې لاس دی که نه دی لاس؟ د شیطان پکې لاس دی. نو دا دومره قیمتي دعا د سورة المؤمنون کې ده، دومره قیمتي دعا سورة المؤمنون کې ده. او دا درته ویمه د دې دعا قیمت معلوم که بیا دا دعا الله ښوولې د خپل پیغمبر محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم. وی ته داسې وایه. چا ته ویلي دي؟ پیغمبر ته وي ته وایه داسې. نو چې پیغمبر ته کومه دعا ښولې به څومره قیمتي دعا وي. دعا څه ده؟ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین. ای ربه زما پناهي غواړم په تا سره د وسوسو د شیطانانو نه. واعوذ بک رب ان یحضرون. او پناهي نیسم په تا سره ای ربه زما د حاضرېدو د هغوی نه ماته. دوه خبرې شوې، یعنی یا الله زه پناه نیسم په تا پورې، یعنی ما بچ کا د شیطان د وسوسو نه، من همزات الشیاطین. او دویمه او یا الله د دې نه مې وساته چې د شیطانان زما خواله راشي او ما ته راجمع شي. ځکه چې شیطانان چې ستا خوا ته راجمع شو نو څه به کوي؟ وسوسې به در راځي، تا به ګمراه کوي. نو تا الله ته دا وایي چې یا الله د دې دوه نه مې وساته، د شیطانانو د راجمع کېدو نه مې وساته چې راشي زما خواله او حاضر شي، او یا الله د شیطان د وسوسو نه مې وساته. او الله ستا دا دعا قبوله کړي.